همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، راوی د حدیث حضرت ابی هریره دی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. رواه مسلم. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله فرمایلی دي چې د جمعې په ورځ داسې یو ساعت شته چې مسلمان د سوال کولو په وخت کې نه ورسره برابریږي مګر که ورسره برابر شي نو الله به یې هغه سوال هلته قبول کړي. د جمعې په ورځ داسې یو وخت دی چې الله رب العزت په هغه کې د انسان دعاګانې قبلوي. نو مسلمان ته دا پکار ده چې تل لپاره د الله نه د خپل د ګناهونو بخښنه او مغفرت وغواړي او خپل د عاجزي او تضرع لاسونه الله ته پورته کړي، په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ باندې چې د الله نه د خپل د ګناهونو بخښنه وغواړي، په محمد رسول الله باندې درود ووایي چې په دې کې ډېر زیات اجر او فضیلت هم دی. الله رب العزت به انشاءالله ګناهونه ورته معاف کوي او هغه کړاوونو او مصیبتونو سره چې په دنیا کې دا مخ دی الله رب العزت به هغه دې لپاره آسانه کړي. همدارنګه بل حدیث دی چې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه ترمذي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي داسې چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه وفات شي، په هغه باندې مرګ راشي، مګر که وي نو الله به د قبر له عذابه وساتي. که زموږ یو مسلمان رور او زموږ یو مسلمانه خور د جمعې په شپه وفات شي یا د جمعې په ورځ وفات شي، نو الله رب العزت به هغه د قبر د عذاب نه ساتي، خو دا ساتنه به محدود وي، بیا به الله رب العزت ورسره حساب کوي. د جمعې د لمانځه د فضیلت په هکله ډېر داسې نور احادیث هم شته دی. غواړم چې هغه ټول تاسو ته وړاندې کړم. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره هغو کارونو ته مخه کړو چې په هغه کې الله زموږ نه راضي کیږي، په هغه کې د الله رسول زموږ نه راضي کیږي، د الله رسول زموږ نه خوشحالیږي. د هغو کارونو نه الله مسلمان وساتي چې الله پې غضب کیږي او د الله رسول لعنت پې وریږي. د جمعې د لمانځه حکم: د جمعې لمونځ فرض دی او که څوک ترې منکر شي هغه کافر بلل کیږي. یعنی په هغه ځای کې چې د جمعې د ادا شرایط د وجوب شرایط ټول موجود وي او هلته قصدا د جمعې مونځ پرېږدي هغه فاسق شمیرل کیږي. د جمعې مونځ د اسلام په شاعرو کې شمیرل کیږي. یعنی د جمعې لمانځه باندې مسلمان پیژندلی شي چې دا مسلمان دی او دا نه دی. خو بیا هم دا وایم قدرمنو اورېدونکو چې دا په هغه ځایونو